سلامونه قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې یو کور کې ډېر زیات مشکلات لري. واړه ماشومان دي او میړه چې دی تیږو کار کوي. نو د دغې حال له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. کله چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. چا سره چې ما له زړه دوستي. السلام علیکم. جانې څنګه یې؟ ښه یې؟ چا راته ویل چې ستاسو ستونزې مشکلات ډېر زیات دی، نو راغلي چې ستاسو حال خپلو هیوادوالو سره شریک کړو. نو تاسو څه ستونزې لرئ؟ خپلو ستونزو په اړه ووایئ. مونږ خو نه دغه خبره ماشومان هم ناروغ دي، تږي دي، کالي نه بلوز بربنډې پیسې نه لرو چې دوا ته یې یوسو ډاکټر ته. هېڅ هم نه لرو. خاوند مې زه تیږو ته تیږې بارئ، کله یې کله نه یې، کله 2 ورځې نه لري، کله 3 ورځې نه لرو. بیخي لرو نه. دا وګوره ماشومان کله نه پیزاکې لرو چې د درۍ شي ځان باندې خو هېڅ شی هم نه لرو. دغه کور دی، تاسو خپله ګورئ. هر څه هېڅ هم نه لرو غیر د الله نه، هېڅ هم نور نه لرو. هغه وګوره قربان ته داسې ګوره دا جامې دي، دقه اغوندو مونږ تیږو ته. اوس خیرن یم، زه لکه کپ ورته کړم، کپ مې ورته کړل ته مې راوړې ویسته مې باران راپناه کړ، قربان کې مې بانده کړې. دغه تاسو خپله زموږ حالات وګورئ. او دا سامان زړې بسترې دي دیوانان، یو بل کړي پوښونه مړ کړي، زړې ټوټې دي، پوښونه مړ کړي، خپل ژوند پاس کوو. هغه دی وګورئ، توشکونه یې زاړه. نه نو اوس دومره څه نه لري چې په دې نه هېڅ هم نه لرو. دغه پیزاکې او هغه کپ دا ماته چا راکړي. نو دا شپې ورځې څنګه تېروې؟ څه به وکړو بس نه، کله یو راکړي کله بل راکړي ګنې بس ناست دي د الله یې ته. هېڅ هم نه لرو غیر د الله. داسې حال دی ورکې که دا ماشومان مریضان دي، کالي نشته، دا کار تاسو خپله ګورئ. دغه کوټبندونه دي، دا کالیګانې، دا شیونه دي. دا چې اوړي کې داسې ګرځي، اوس ژمی راځي، دا دا جامې وګوره نه دا لري؟ نه بخمل ته وګوره، دا بخمل دا ورته چا راکړی دی، دا مې ورته اغوستی دی. بخمل دې وخت کې څوک اغوندي؟ نه لرو، وس نه لرو. الله دې مل شي. دې وخت کې چا بخمل اغوستی او مونږ اغوستی. یو بل لاکې زاړه ورته واغوندو، هغه هم لاړ وشکي. اوس د شپې لپاره څه لرئ؟ هېڅ هم نه لرو. که زه څه یم چې خبره دغه ته خلک د خدای ښه ورسره وکړي، 2 ډوډۍ او ټیکالې پخ کړې راویلې به حیوانان ته وکړي، نور به څه مونږ وکړو. تاسو مونږ په خپله ګورئ دغه حالات دې زموږ. دا کور ستاسو خپل دی نه دې کوم کرایه کوئ؟ دا په کریا پراته یم. خاوند د میاشت کې څو روپۍ کار کوي؟ وایي میاشت کې د ورځې کله 50 روپۍ شي، کله شل وي، کله 20 شي، کله د 8 ورځې کېږي. زه راځي دغلته تیږو، تاسو هم د کامې پل لیدلی که نه؟ دغلته ناست یو بس قلار یو، هېڅ هم نشته غیر د الله نه، هېڅ هم نه لرو. تیږې ماتې څه شی کوي؟ دا تیږې دې موټر ته اچوي، نشته تیږې هم نشته. تیږې موټر کې اچوي، هغه موټر نه تیږې بارئ، هغه نشته، هغه هم نشته. هغه کار هم راباندې ولاړ دی، تیږې نشته. دا حیوانان دي، دا خو یې غواړي، جاړي او غواړي، نور به مونږ څه وکړو؟ هغه ورونه چې ستاسو غږ اوري، هغوی ته څه ویل غواړئ؟ څه هیله بس هغوی ته دا زموږ پیغام دی چې الله دې ورسره ښه وکړي، مونږ سره دې لږه مرسته وکړي، مونږ سره دې مرسته وکړي. دا زموږ حالات دی وګوره. خیر دی، د الله د رضا نه مونږ سره دې لږ مرسته وکړي. خیر دی. دا واړه ماشومان د دې د خاطره دې الله ورسره ښه وکړي، مونږ سره چې څوک مرسته کوي. دا وګوره په خپل هم دی او د بل هغوی دا وکړو، دا کوټه ده، دا حالات دی، مونږ په دې کې پراته وو. قدرمنو هیوادوالو، تاسو د دغه کور کې فریاد مو واورېده چې له کومو ستونزو سره مخ دی. دغه جامې ته وګورئ، دا یې د خاوند دی. زه جامې څوک اچوي؟ دې ته وګورئ، په دې حال دی. او هغه هم موټر ته یعنې دا تیږې جیږې په 50 روپۍ. دې ځای ته وګورئ، داسې ځای کې حیوانات هم ژوند نشي کولی چې دا ژوند کوي. ټول خلک ورته خیراتي شیونه راوړي، هماغه کور کې پراته دي. نو هیله کوم چې له دوی سره مرسته وکړي. او که چېرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 څلور 2 څخه مننه. ما هیڅ وفادار خلک ونه